د اسن خبرونه قدرمن لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام. رب دې وکړي چې روغ جوړ بوای او ژوند به مو له خوښیو او بریاو ډک وي. د ریاضي صنف نننۍ خبرونه کې غواړو د تناظر په اړه چې یو په زړه پورې موضوع ده زده کړه وکړو. په ورځني ژوند کې موږ تاسو ډېر له تناظر سره سروکار لرو، خو شاید وپوښتئ چې تناظر په کومو ځایونو او شیانو کې لیدلی شو. د دې پوښتنې ځواب په ننني درس کې درته وایم، خو مخکې له هغې راځئ چې د زده کړې موخې په ګډه وګورو. ګرانو زده کوونکو، په ننني درس کې به د تناظر په مفهوم وپوهیږو چې څه شی دی، او همدارنګه به د تناظر په ډولونو باندې وپوهیږو چې څو ډوله تناظر لرو. نو د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ چې دا په زړه پورې درس په ګډه ولولو. او د تناظر په اړه درته وایم. یو ځل مو خپلو دواړو لاسونو ته وګورئ. په همدې ډول د ژوند په ننداره د طبیعت جوړښت د زړه راښکونکي ترتیب سره ښکلا رامنځته کوي. د ګلانو له نازکو ګلپاڼو څخه تر د غرونو لویې سلسلې په هره پاڼه، د واورې په هرې دانې طبیعت د ښکلا او تعادل رازونه د ریاضیاتو په ژبه زمزمه کوي. خو د ښکلا پیژندنې نه هاخوا لیکنه په طبیعت کې ژور ارزښت لري. د مخلوقاتو یوه مهمه ځانګړنه دا ده چې د یو مخلوق دوې برخې په بشپړه توګه یو ډول وي. د طبیعت دغه نظم او ترتیب انسانان هڅوي ترڅو داسې منظرې رامنځته کړي چې د هر لیدونکي پام ځان ته راواړوي. دقیقاً چې همداسې ده. تاسې مو ښکلي سترګې یو ځل په هنداره کې وګورئ. ښایسته سترګې مو کاملا یو بل سره ورته یا مشابه دي، او همدارنګه کولی شم په لسهاو نور مثالونه هم درته ووایم. مثلا آیا تر اوسه مو شاپرک په هوا کې د پرواز په حال کې لیدلی؟ حتما مو لیدلی دی. که پام شوی مو وي د شاپرک دواړه وزرونه د شکل له مخې یو ډول دي، او شاپرک د پرواز په وخت کې دواړو وزرونو ته حرکت ورکوي. د ښي او کیڼ لوري وزرونه یې په یو بل منطبق کیږي. او د هندسې له مخې ویلی شو چې د شاپرک وزرونه متناظر دي. زیر شئ، کله چې یو شکل تناظر ولري د یو خط په مرسته کولی شو هغه داسې په دوو برخو وویشو چې بیلې شوي برخې یې کاملا له یو بل سره یو شان وي، او کله چې په یو بل باندې قرار ونیسي په پوره ډول یو بل پټوي، لکه د همدې شاپرک دوه وزرونه. د تناظر په اړه مې مثالونه درته وویل، خو د تناظر علمي تعریف به څه وي؟ د خپرونې په پیل کې مې درته وویل چې په ننني درس کې به د هندسي شکلونو تناظر او د تناظر د ډولونو په اړه زده کړه کوو. نو ښه به وي چې لومړی د تناظر تعریف زده کړو. د تناظر تعریف: که چیرې یو شکل د خط په امتداد سره قات شي او دواړه برخې یې یو پر بل باندې منطبقې شي، دې ډول شکلونو ته تناظر شکلونه نسبت مستقیم خط ته وایي، او هغه خط چې شکل په هغه باندې قات شوی دی د تناظر محور بلل کیږي. ګلالیو زده کوونکو، دا مهمه نکته مو باید په یاد وي چې په هندسه کې تناظر په دې معنا دی چې که یو شکل ته حرکت ورکړو یا یې وڅرخوو په یو بل یو شان یا ورته شکل بدلیږي. مثلا راځئ دا مثال په ګډه وګورو. وینو چې مستقیم خط مثلث په دوو برخو ویشي. که همدې خط ته په کتو د مثلث ښی لوری د کیڼ لوري خواته ورقات کړو، د مثلث دواړه برخې پر یو بل باندې منطبقې کیږي، یا د مثلث دواړه برخې یو بل پټوي. نو ویلی شو چې د خط ته په کتو سره دا مثلث متناظر دی. ګرانو زده کوونکو، ستاسو په اند آیا داسې هندسي شکلونه شتون لري چې څو د تناظر محورونه ولري؟ یعنی په یو وخت کې نظر څو مستقیمو خطونو ته متناظر وي؟ هو، ځینې هندسي شکلونه کولی شي څو د تناظر محورونه ولري. نو راځئ چې دا شکلونه په ګډه وګورو. تاسو وینئ چې دا یو متساوي الاضلاع مثلث دی، یعنی په دې مثلث کې ټولې زلې یې سره مساوي دي. ستاسو په اند دا مثلث د تناظر څو محورونه لري؟ د معلومولو لپاره یې لومړی یو عمود مستقیم خط رسموو چې د دې مثلث له راس څخه تیریږي او مقابله زله نیموي. دا مستقیم خط مثلث په دوو برخو ویشي. لیدل کیږي چې د مثلث ښی او کیڼه برخه کاملا یو شان دي، او که چیرې د خط ته په کتو ښی لوری یې قات شي نو په چپه برخه به کاملا منطبقه شي.
نو وایو چې دې خط ته په کتو دا مثلث متناظر دی. خو دا مثلث دوو نورو خطونو ته په کتو هم متناظر دی. که چیرې نور مستقیم خطونه د مثلث له دوو راسونو څخه رسم کړو، دا خطونه هم مثلث په دوو مساوي برخو ویشي. که دې خطونو ته په کتو سره د مثلث برخې په بل مخ قات کړو، کاملا به منطبق شي. نو لیدل کېږي چې یو متساوي والاضلاع مثلث د تناظر 3 محورونه لري. د ریاضي صنف خپرونې ګرانو زده کوونکو او قدرمنو لیدونکو، اوس به داسې یو هندسي شکل په پام کې ونیسو چې د تناظر څو محورونه لري. ستاسو په اند داسې هندسي شکل به وي چې د تناظر بې نهایت محورونه ولري. کوم شکل چې وینئ یوه دایره ده چې په خپله خوښه مو شوا ورته وټاکله. پوهیږئ چې د دایرې قطر یو قطع خط دی چې د دایرې د محیط 2 ټکي له یو بل سره نښلوي او د دایرې له مرکز څخه تیریږي. همدارنګه دا خط دایره په 2 برخو ویشي چې له یو بل سره یو شان دي او خط ته په کتو سره متناظر هم دي. اوس که چیرې په دې دایره باندې هر څومره نور قطرونه رسم کړو، خط ته په کتو سره دا دایره متناظره ده. په دې معنی چې د دایرې هر قطر د تناظر محور هم دی. نو ویلی شو چې دایره د تناظر بې نهایت محورونه لري. معزز لیدونکو او د ریاضي صنف خپرونې ګرانو زده کوونکو، تناظر او د تناظر محور ځینې هندسي شکلونه خو مو زده کړل. خو ستاسو په اند په هندسي شکلونو کې تناظر یوازې له مستقیم خط سره منځته راځي او که نه؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره راځئ چې د تناظر ډولونه ولولو او زده یې کړو. لومړی به د محوري تناظر نه پیل وکړو. محوري تناظر د ای زبر ټکی د ای د ټکي متناظر نسبت د ډي خط ته وایو. که چیرې د ډي خط د ای او ای زبر ترمنځ د ټوټه خط عمودي ناصف وي. په شکل کې لیدل کېږي چې د ای او ای زبر ټکي له ډي مستقیم خط څخه عین واټن لري. که د ای او ای زبر ټکي د یوه قطع خط په مرسته ونښلوو د ډي مستقیم خط، دا قطع خط په عمودي صورت سره نیموي. په محوري تناظر کې د تناظر محور د یوې آینې یا هندارې په څیر عمل کوي او د تناظر له محور څخه د یو هندسي شکل انځور په عین واټن سره په بل جهت کې جوړیږي. د صنف خپرونې ګرانو زده کوونکو، خوشحاله یم چې تر دې دمه له موږ سره مله یاست. باور لرم چې تر دې ځایه به په درس ښه پوهېدلي یاست. اوس راځئ چې د محوري تناظر یو مثال وګورو چې په دې موضوع نور هم ښه وپوهیږئ او زده یې کړئ. دې شکل ته وګورئ. څه ډول کولی شو ډي خط ته په کتو سره یې متناظر شکل رسم کړو. د دې کار لپاره بسنه کوي چې د شکل له هر ټکي ډي خط ته عمودي کرښې رسموو او په عین واټن هغه د ډي خط بل لوري ته امتداد ورکوو. له ای ټکي څخه په عین واټن سره د ډي خط کیڼ لوري ته یو ټکی په نښه کوو او هغه په ای زبر سره ښیو. د ای زبر ټکی د ډي خط ته په کتو سره د ای متناظر ټکی دی. همدا ډول له بي ټکي څخه په عین واټن د ډي خط کیڼ لوری په نښه کړو او په بي زبر ټکي سره یې ښیو. دا ټکی هم ډي خط ته په کتو سره د بي ټکي متناظر دی. په آخره کې دا کار د سی په ټکي هم سرته رسوو. د ډي خط کیڼ لوري ته عین واټن د سی ټکی په نښه کوو چې په حقیقت کې ډي خط ته په کتو سره د سی ټکي متناظر دی. بالاخره جوړ شوی شکل په حقیقت کې د هماغه ای بی سی مثلث متناظر نظر ډي خط ته دی. که چیرې ډي خط د آینې په څیر فرض شي، د ای زبر، بي زبر، سی زبر مثلث جوړیږي چې دا انځور د ای بی سی مثلث د انځور حیثیت لري په همدې خط باندې. ګرانو زده کوونکو، محوري تناظر خو مو زده کړ او په دې اړه مو معلومات پیدا کړل. اوس نو د تناظر د بل ډول په اړه درته وایم چې یو ټکي ته په کتو سره تناظر پورې اړوند دی. مرکزي تناظر که چیرې د اس د ټکو یو سیټ او او یو ټکی وي، د اس د هر ټکي متناظر نسبت او ته په خپله د اس پر مخ باندې دی. نو وایو
اس نسبت د او ټکي ته متناظر دی. په دې صورت کې او د اس تناظري مرکز دی او اس مرکزی تناظر لري. هو، د مرکزی تناظر تعریف خو مو ولید. اوس راځئ د تعریف مطابق کوم شکل مو چې ولید قدم په قدم به یې درته تشریح کړم تر څو مرکزی تناظر ښه وپېژنئ. ګرانو زده کوونکو، دې نیمې دایرې ته وګورئ. او ټکي ته په کتو سره د مرکزی تناظر د پیدا کېدو لپاره د نیمې دایرې هر ټکی د او ټکي سره نښلوو او په عین واټن سره د او ټکي هغه لوري ته امتداد ورکوو. د A او B ټکي د او ټکي سره نښلوو او په عین واټن سره د او بل لوري ته امتداد ورکوو. د A زبر او B زبر ټکي متناظر د نوموړو ټکو څخه نظر د او ټکي ته. خو په یاد مو باید وي چې په محوري تناظر کې تناظر یې له محور څخه په عین واټن لري. اوس چې په مرکزي تناظر کې له او ټکي څخه د یو شکل واټن مساوي دی، یو ټکي ته کتو سره د یو شکل متناظر هغه شکل دی چې له مرکزي ټکو څخه عیني واټن ولري او په مخالف جهت کې وي. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې ځایه په درس ښه پوهېدلي یاست. اوس نو راځئ چې مرکزي تناظر په یوه شکل کې وګورو. د ABCD زوزنقې ته وګورئ. غواړو او ټکي ته په کتو د دې شکل متناظر پیدا کړو. د دې کار لپاره د زوزنقې هر یو راز د قطع خط په مرسته او ټکي سره نښلوو او په عین واټن سره بل طرف نه د او ټکي ته امتداد ورکوو. کوم شکل چې په لاس راغلو د A زبر، B زبر، C زبر، D زبر زوزنقه ده چې او ټکي ته متناظره ده. دا مو باید په یاد وي چې مرکزي تناظر د انعکاس په څیر نه دی، ځکه چې د زوزنقې د انعکاس په صورت کې A راز تناظر د B زبر ټکی باید وي. خو په مرکزي تناظر کې داسې نه ده. د جوړې شوي زوزنقې تناظر هغه زوزنقه ده چې مرکزي ټکي څخه عین واټن لري او په مخالف جهت کې قرار لري. ډېر ښه. معزز لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس چې تاسو ته مو وړاندې کړ. په ننني درس کې مو د تناظر او د تناظر ډولونو په اړه زده کړه وکړه. اوس راځئ ننني درس ته یوه لنډه کتنه وکړو. که چیرې یو شکل د خط په امتداد سره قات شي او دواړه برخې یې یو پر بل باندې منطبق شي، دې ډول شکلونو ته تناظر شکلونه نسبت مستقیم خط ته وایي او هغه خط چې شکل په هغه باندې قات شوی دی د تناظر محور بلل کیږي. د A زبر ټکی د A د ټکي متناظر نسبت د D خط ته وایو. که چیرې د D خط د A او A زبر ترمنځ د ټوټه خط عمودي ناصف وي. که چیرې د S د ټکو یو سیټ او او یو ټکی وي، د S د هر ټکي متناظر نسبت او ته په خپله د S پر مخ باندې دی، نو وایو S نسبت د او ټکي ته متناظر دی. په دې صورت کې او د S تناظري مرکز دی او S مرکزی تناظر لري. معزز لیدونکو او د ریاضي صنف خپرونې خوږو زده کوونکو، زموږ نننی درس همدلته پای ته ورسید. خدای دې وکړي کوم موضوعات مو چې ولوستل ښه به مو زده شوي وي. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو چوپړ ته حاضرېږم، په لوی رب مو سپارم. ښې چارې.